په صورت باندې د افغانستان حکومت د سولې په وړاندې باندې نه خنډ وو نه خنډ دی، ځکه تر ټولو زیات ګامونه د سولې په برخه کې موږ اخیستي دي. موږ چې اوربند مو کې موږ چې بیا قید شرطه مو مذاکراتو ته چمتووالی وښودی، موږ چې د طالبانو د بندیانو په برخه کې مو ګامونه واخیستل. دا هغه څه دي چې د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې جدي دی او په دې برخه کې صادقانه ګامونه اخلي. د افغان پلاوي مشر معصوم ستانکزي راتګ څو ورځې مخکې کابل ته او بیا ورپسې د طالبانو دا ادعا چې ګواکې پر طرزالعمل باندې هوکړه سوې وه. اصلي پوښتنه دا ده چې د افغان پلاوي راتګ سره ولې جوخت دومره بدبیني او مخالفتونه را پیدا شول؟ د هغه راتګ د مخالفت د طرزالعمل سره د مخالفت په معنا نه دی، د هغه راتګ د سولې او د مذاکراتو سره د مخالفت په معنا نه دی. هغه د دې ټیم مشر دی او مکلف دی چې وخت پر وخت باندې ولسمشر ته په مجموع کې د حکومت لوړ رتبه مقاماتو ته د سولې د وروستیو پرمختګونو او د بحثونو په اړه باندې چې دوی کړي دي ګزارش وکړي. زموږ من حیث د نظام د طالب سره مذاکراتو ته آماده سوي او داسې نظام چې په هغه کې درې ګونې قواوې دي. دلته پرانیستې ټولنه ده، دلته د بیان ازادي ده، دلته د ښځو حقوق دي، دلته بشري حقونه دي، دلته د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې او دا بنسټونه دي او د دې بنسټونو ساتنه او تقویه ده. دا هغه بحث دی چې فردي بحث نه دی، ولې د یو نظام په اډانه کې بحث دی. عام افغانان سولې ته تږي دي او د اوربند او سولې لپاره شپې او ورځې شمېري، خو دوی دې ته حیران دي چې په میاشتو په قطر کې د دواړو خواو پلاوي سره ناست ولې دومره ځنډ؟ دا مسؤلیت په طالب پورې اړه لري، ځکه هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه پر هغه باندې د افغانستان حکومت ولاړ. حکومت خو آماده دی، ورته وویل چې د افغانستان اساسي قانون د مشورتي لویې جرګې پرېکړه لیک او که دا ټول نه یې راسه د قرآن او سنتو پر وړاندې کې مذاکراتو ترجیح ولې طالب له مذاکراتو تښتي؟ ولې طالب د قرآن او سنت پر وړاندې کې د افغانستان د افغانستان د مذاکراتي ټیم د جمهوریت د مذاکراتي ټیم سره مذاکراتو په نامه